زده کوونکو اوبه چې دي د ورځني ژوند کې د اور مړ کولو یوه وسیله ده. ډول ډول کورني اورونه موږ د اوبو په واسطه باندې ګل کولی شو، مړ کولی شو، لکه د کاغذ اور، د لرګي اور، د پلاستیک او دغه شانتې د سکرو اور چې ده د هغه اور د اوبو په واسطه باندې مړ کولی شو، یعنې ګلولی شو. که چېرته هغه تاسې اوبو کې واچوئ یا اوبه پاسه پرې واچوئ نو هغه اور به مړ شي. خو مګنیزیم داسې اوسپنه ده، دا یو داسې خاصیت هم لري چې دا د اوبو کې دننه هم اور اخلي. چې یو وارې دا اور واخلي، هغه تاسې اوبو منځ کې واچوئ نو هغه اوبو کې دننه هم اور اخلي، اوبو سره ریاکشن کوي، تعامل کوي او اور اخلي. نو نن به زه تاسې ته د مګنیزیم د اوبو کې دننه سوځېدل عملي توګه ښیم. نو راځئ چې تاسې وګورئ چې مګنیزیم د اوبو کې دننه څنګه سوځېږي او د ده نه پس بیا تاسو ته د دې دغه کیمیاوي تعامل چې دی د ده اکویشن یا معادله چې ده هغه هم تاسو ته په تختې باندې ښیم چې تاسې وګورئ. ګرانو زده کوونکو، زه اوس دا مګنیزیم را اخلم، دته زه اور ورکوم. دا وګورئ دا مګنیزیم اوسپنه ده، دته زه اور ورکوم او کله چې دا اور واخلي دا زه اوبو کې اچوم. یو شرط دا ده چې هغه اوبه سرې وي، خوټېدلې اوبه وي، جوش اوبه وي. نو بیا مګنیزیم هغه کې دننه ښه تعامل کوي، ښه اور اخلي. سړې اوبه چې وي هغه یو څه حد ته مګنیزیم اور ګلولی شي، یعنې ګل کولی شي. نو زه دا مګنیزیم ټوټه راواخلم او دا ټوټه زه داسې یو څه تاو کړم چې یو بل سره نږدې شي، ښه اور واخلي. دا د زده کوونکو مګنیزیم مې راواخیستو او زه مګنیزیم ته زه اوس اور ورکوم. خو کله چې مګنیزیم اور واخلي هغه لمبې ته به تاسې د لوڅو سترګو سره نه ګورئ چې سترګې خرابوي. دغه شانتې عینکې، سن ګلاسز یا د ویلډینګ والا عینکې چې وي، چشمې چې وي، هغه به تاسې په سترګو کې بیا که ورته ګورئ هم. نو راځئ چې دا په عملي توګه وګورو. زده کوونکو، تاسو د مګنیزیم په اوبو کې دننه سوځېدل خو ولیدل. اوس د دې ریاکشن یعنې کیمیایي تعامل لپاره اکویشن یعنې معادله ګورو. زه به دلته ساده اوبه ولیکم ځکه چې د اوبو کیمیاوي نوم ډای هایدروجن مونوکساید هغه دومره موږ تاسې نه کاروو. نو دلته به زه ساده اوبه ولیکم، یعنې مګنیزیم مو چې وسوځوو بیا مو اوبو کې واچوو، موږ ته یې راکړو مګنیزیم اکساید او هایدروجن ګیس. مګنیزیم اکساید او هایدروجن. هایدروجن ګیس او انرژي او رڼا دایم راته راکړل. همدغه زه اوس په انګلیش کې ولیکم. magnesium plus water equals magnesium oxide plus hydrogen. اوس سمبلز یعنی علامو سره لیکو.
مګنیزیم پلس د اوبو فارموله څه ده؟ H2O. Magnesium plus H2O equals MgO plus H2 یعنی هایدروجن ګیس پلس انرژي. انرژي موږ ته راکوي، رڼا هم راکوي، حرارت، ټول یوه خبره ده. دا د دغه مګنیزیم سوځېدل اکویشن ده، یعنی معادله یې ده.